امام ابن جوزی رحمه الله فرمائی وی الدنیا وزعت للبلا فينبغي للمؤمن ان يوطن نفسه على الصبر. وی دنیا الله رب العالمین د امتحان کور پیدا کړی دی. الله دنیا ته انسانان د دې دپاره رالیږلي دي چې انسان باندې امتحانات راولي. د وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تعجب دی د مؤمن هر یو امر هغه د مؤمن دپاره خیر دی. که مؤمن ته راحت ورسیږي دی شکر ادا کړي، شکر د ده دپاره غوره دی. او که مؤمن ته چېرته تکلیف ورسیږي نو مؤمن صبر وکړي، صبر د ده دپاره غوره دی. نو هر کله چې دنیا ته موږ د امتحان دپاره راغلي دي کې مصیبتونه دي، مشقتونه دي، تکلیفونه په مؤمن راځي، نو په کار دا ده چې مؤمن خپل ځان د صبر سره عادت کړي. ځکه چې یو څیز مخکې راځي باید سړی هغې ته صبر وکړي. وجه دا ده چې کله ورته سړی ذهناً تیار وي بیا ورته انسان ته دا صبر کول آسان وي. لکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وایي دا مصیبتونه داسې دي لکه یخني او ګرمي چې سړي ته پته چې پلانۍ میاشت کې ګرمي راځي، هغې ته تدبیر برابر کړي، هغې ته چې د ترتیب برابر کړي، نو هغه یخني په هغې اسانه یو چې پته چې پلانۍ میاشت کې ګرمي راځي هغه اسباب ولټوي، ترتیب برابر کړي، ذهناً تیار وي، هغه په ده باندې